که کم یو پارټي حکومت په خلاف پاکستان په خلاف چلی کې پغه باندې لګول پکاري د ورځې غاړې ورکوي بیا ماښام ته چې په دې باندې ډزې کوي دا خبره چې دا که ناجایزه ده اور پکار د عمران خان اوس رها کی ښه په عزت سره په دې باندې سیاغل خپل یو دغه د ګروپ د خپل ګروپ جوړ کړی د بس یو پی ټی آی کارکون داسې دغه سره زیاتی نشي کول پکار بالکل ولې ځکه چې پی ټی آی څه بهتري نه راولي عوام له پکار دي چې پرېږدي یو کس پرېږدي 5 سال لپاره چې څه جوړي حکومت نه څه جوړي که نه یو کس کینی درس غوبل شروع شي اکوس کی بل کینی درس غوبل شروع شي اکوس کی السلام علیکم تاسو ګوره باسن خبره زم شاهد جان زم نن موږ راغلي برکت مارکیټ ته چې راشه خلکو نه تاسو وکړو د کې پی کې گورنر راج لګاول خبرې کیږي حکومت اړه باندې دا خبرې کیږي چې پی ټی آی باندې پابندي لګاو راشه خلکو سره د راشه دونه د پښتنه وکړو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتہ سلام سید الله حکومت دا و چې موږ کې پی کې گورنر راج لګاو دا دی ولګول شي کنه که کم یو پارټي حکومت په خلاف پاکستان په خلاف چلی کې پغه باندې لګول پکاري نو وفاقي حکومت دا دعوه کوي چې د راځي را پر اسلام آباد باندې راخي د خپل انتظامی کم چې خبرې خو زم غوا مې یو واری نه ده دوه واری نه ده د دریم څلورم وار ده بای که تاسو احتجاج کوي احتجاج لپاره یو ځای دی وټاکل سي باغ ځای کې نه تاسو کې نه احتجاج وکړي دا نه ده چې ته لشکر ځان سره کې په پارلیمنت باندې حمله کې اسلام آباد کې یو نواز شریف یا شهباز شریف نه ده هغه کې پورا دنیا خلک وسیږي وسوي سفیران اوسېږي قونسلان اوسېږي یو کس نه دی هغه هم ته خیال ساتي هغه د میلمانه دي هغه باندې ته هغه نشي کوی الغار نو دا حال د سیاسي حال دی دا به څنګه صحیح شي دا خو واره پرې راځي او دا دغه کوي دې باندې د کینی خپل سرونه د سره وجنګي په خبرو باندې دا مسله حل کېږي په الغار باندې دا مسله حل کېږي نه که په الغار باندې مسله حل کېږي بیا خو همدا هر سړي به همدا کولی نن تاریخ پورې کم یو ملک د الغار کړی په مرکز حکومت باندې یو صوبه راځي او اصلو سره واغو سره ته په حکومت باندې حمله کوي نو وفاقي وزرا وایي چې موږ پی ټی آی باندې پابندي لګو دا دې ولګول شي که نه که حکومت په خلاف بالکل لګېدو حق دی نو دې سره به څه د ملک حالات بهتره شي که نه دا ملکي مفاد کیږي که نه که پی ټی آی والاو که په صوبه سرحد کې حالات ښه کړی نو په پاکستان کې هم ښه کېږي تاسو پنجاب سره موازنه وکړئ که سند سره یې وکړئ بلوچستان سره یې وکړئ بیا کې پی کې ته ځئ کم یو حالات ښه دی ځکه پی کې داسې خلک هم پیدا نه ماښام ته ډوډۍ ته اریانې په هسپتالونو کې ځي نه دوایي نه څه نه ډاکټري وای بازار نه واخلئ هغه هسپتال ډاکټرانو میډیکل سټورونه په خپله مارکیټونو کې جوړ کړي په پنجاب ته راسه تا ته په هسپتال کې کومه دوایي ولیکي تا ته وایي فارمسي سے لے لو ته مقابله وکړه پنجاب سره الغار دا مقابله نه ده دا ټول پښتنو بدنامي ده هغه دا وایي که نه چې پښتانه غیرتمند دي راوځئ ته ما بچ کې قانوني طور باندې ځان بچ کا په زرګونه وکیلان در سره دي پښتانه بدنامه ما دا ټول پښتانه کار کوي چاته څوک څه وایي اکثر ډېر مخالف خبرې ویل نه کول پکار نه چېرته چې اوسېږي هغه جي به قدر عزت کوي دا زما السلام علیکم وعلیکم سلام څه نوم دی زما نوم شیر احمد تیر ورځ کې فیصل کریم کونډي د ګورنر کې پی کې ویل چې موږ په کې پی کې ګورنر راج لګاو تاسو دې باره کې څه رایه چې ګورنر راج ولګي که نه نه ولې لګېږي نه ده پکار هلته لګېدل نه ده پکار ګورنر راج ولې لګوي هلته ګنډاپور رشته ده صحیح ده او هغې باندې پښتانه ښه خوشحاله دي او ضرورت نشته چې هلته ګورنر راج لګېږي نه نو وفاقي حکومت وایي چې دا راځي او بار بار اسلام آباد باندې چړایي کوي او دا جلسې کوي نو په دې د وجه نه څه چې هلته امن او امان دپاره څه ورته وایي که نه چې موږ ګورنر راج لګوو هغه چې راځي هغه دې دغه راځي چې پرامن جلسه هر سړی کوي بېنظیري ګله هم کوي صحیح ده نواز شریف ګله هم کوي هر سړی کوي صحیح ده اوسه پورې یو هم چې ده که نه هغې باندې چا نه تشدد کړی دی نه چا به فایرینګ کړی دی نه چا تنګ کړي دي صحیح ده دا یو عمران خان پارټي ده چې دا بس درشي روغ خلک یې د ورځې غاړې ورکوي بیا ماښام ته چې په دې باندې ډزې کوي دا خبره چې دا که ناجایزه ده صحیح ده هغه پرامن روان دي هغې سره لاسونو کې هېڅ شی نشته نه ډنډې نه بل شی هېڅ شی نه خیر و خیرت سیده صرف عمران خان د بار راغلی چې دا راخلاص کړي بې ګناه سړی دی هسې ایثار کړی ده صحیح ده کیسونه میسونه هم ټول ختم شو تاسو هم ښه خبر هستئ صحیح ده بې ګناه سړی د هغه ته غمه راځي
چې دیو ته پکار دی چې هغه راپرېږدي صحیح ده پرامن په خپله راځي هغه چې راپرېږدي هر شی به اوسي نو وفاقي وزرا وایي چې دا راځي او زه ورته یو ټاکلی د احتجاج دپاره او دو راځي په بل ځای کې احتجاجونه کوي دې باره کې تاسو څه ویل زه چې دی هر کوم چې ټاکلی دی هغه ځي ته رسېدل دی پرېږدي نه هغه ځي ته هغه ورسېږي رسېدل نه مخکې دیو په دی خپلې حملې شروع کړي صحیح ده نو خبره ټوله ګډه وډه شي چې جو لاره کې زه تا ته لاره کې کښېنم صحیح ده په تا باندې حمله وکړم نو ته به خپل ځي ته څنګه ورسېږي دا ځي ته ورسېږي صحیح ده ځي کې دا مطلب پرامن جلسه ونه کړي خو بیا دا غلط دی یو سړی ځي ته رسېدلی نه ته به لاره کې کانټینر لارې دوی ته بندي کړي دا خو بیا ته ځای نه ورکوې دا خو روغه هر سړي ته ښکاري چې دا غلطه ده ته لاره ورکړه لاره ازاده ورکړه وروره دا خپل لاړ شي خپل حساب کتاب سره به دا جلسه وکړي دې نه علاوه څه نه کېږي که نه حکومت وایي موږ پی ټي آی باندې پابندي لګوو ستاسو څه خیال دی پی ټي آی باندې پابندي ولګول شي که نه نه ده پکار یار پی ټي آی ولې پابندي لګوي هغه هم یو زمونږ د ملک حصه ده او نپر دی ښه نپر دی وخت تېر کړی دی هر سړی ته خوشحاله دی ته لاړ شي په دې مارکیټ کې ماشاءالله میډیا والا یې ته پام وکړه پوښتنه وکړه پنجابي نه پوښتنه وکړه موږ پښتانه د خیر موږ د پښتانو سپورټ کوو صحیح ده پنجابي نه پوښتنه وکړه هغه به تا ته څه وایي خان صاحب زنده باد صحیح ده چاته خو روټۍ نه ده ورکړې که نه صرف دا دی چې هغه به اصولونو باندې روغ سړی دی صحیح ده هر سړی غواړي چې هغه راشي دا لاهور دی درته د نواز شریف شهباز شریف حکومت ته دلته هم لاړ شي پوښتنه وکړه که نه هر سړی به وایي چې خان صاحب زنده باد صحیح ده بله خبره دا چې دا نه ده چې خالي زه پښتون یم د پښتون سپورټ کوم نه موږ به د هغه سړي سپورټ کوو چې کوم زموږ د ملک دپاره ښیي دا خبره نور یوه خبره هم نشته پابندي لګول نه ده پکاره دی ته پکاره درته دا خبره السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی دی یوسف خان گورنر فیصل کریم کونډي وایي چې کې پی کې گورنر راج موږ لګو دا دې ولګول شي که نه ولګول شي ولې نو ختمول خو نه دي پکار دومره ظلم سره وکړه دومره هم نه دي کول د حکومت ته داسې هم نه ده کول پکار اور پکار داسې عمران خان اوس رها کړي ښه په عزت سره په دې باندې چې هغه له خپله یو دغه ده ګروپ د له خپل ګروپ یې جوړ کړی ده بس یو پی ټي آی کارکون داسې دغه سره زیاتی نه شي کول پکار نو وفاقي حکومت وایي چې دا کم چې هلته حکومت دی هغه خپل ذمه دارۍ نه چې دی که نه بېخبره دی نو ځکه چې هلته یو امن و امان دپاره ګورنر را ضرورت دی نو دې باره کې تاسو څه ویست دی دې باره کې بس تا ته پته ده شاته داسې خلک دي یا هغوی له وجې نه دا یو شی هم نه جوړېدی سي تر څو چې هغه ختم سوی نه وي که نه دا یو شی هم نه کولی سي نه ملک حالات هم صحیح کېدلی نه شي دې لپاره او حکومت دا خبره کې چې پی ټي آی باندې پابندي لګوو نو دا پابندي ولګول شي که نه نه ولې ولګول شي ده کې څه خبر ده پی ټي آی والا کم ظلمونه کړي دي چې د منې پابندي دوی لګوي الټه دوی منې ظلمونه کېږي دا نه دي کول پکاره دا خو د ملک تباهي ده نور خو څه مسله خو نه څه د ملک لپاره دا غونډ دا ملک یې داسې تباه و برباد که نه کاروبار شته نه ښه شته نه بد شته نو حکومت له څه رایې ورکړي چې مطلب دا ملک حالات څنګه بهتره کړي بس بهتر همداسې عمران دی خوښي کې بس له خپل الیکشن دوباره وکړي چې د عوام په زور باندې چې د پی ټي آی وګټي نو پی ټي آی کې نه وه که نون لیک وګټي نون لیک که د پیپل وګټلې پیپل کې نه وه چې هر چا وګټه دا الیکشن ده د عوام رایې ده د عوام پاکستان ده دا خو یو کس خو پاکستان نشي جوړېدلی که نه دا رایې مې دی بس السلام علیکم وعلیکم السلام څه نوم دی دی نثار خان حکومت وایي چې موږ کې پی کې گورنر راج لګو دا دې ولګول شي که نه یاره نه ولې یاره پی ټي آی څه کړي نه دي یا هغې څه کړي نه دي که نه اوس کله نه پی ټي آی حکومت راغلی دی که نه نو کاروبار هر څه ډون دي زمونږ لیبرټي کې یو شاپ دی دویم کال دی هغه بند دی څه د وجې کاروبار د وجې هېڅ رینټ مکمل کېږي نه کس وتښتي تقریبا 2 میاشتې مخکې زما واده شوی و مونږ لاهور نه وتو بارات باندې یو شپه یو ورځ زمونږ ګاډی پنډه کې پساو ټیک شو نو څه بهتري نه راوستي نه خو دا لارې خو حکومت به خپله بندوي که نه نو اصل کې سیستم چې عوام روزي که نه او توړ پوړ کوي هغې دپاره چې څه نقصان ونه شي یا عوام ته یا ګاډي ته څه کوي لارې بندې کړي چې عوام رونه ځي نو وفاقي وزرا وایي چې موږ پی ټي آی باندې پابندي هم لګوو دا هم دې ولګول شي که نه بالکل دې پې ولګول شي بالکل ولې ځکه چې پی ټي آی څه بهتري نه راولي عوام له پکار دي چې پرېږدي یو کس پرېږدي 5 سال لپاره چې څه جوړوي حکومت نه څه جوړوي که نه یو کس کینی درس غوبل شروع شي اکوس کی بل کینی درس غوبل شروع شي اکوس کی نو عوام کم خلړ شي د ټول نو سره عوام ته دی دا عوام له پکار چې کول کې پارم کینی پرې یو کس پرېږدي مهنګای دا خدا هغه نه ختميږي د ټول بہت نورو کی نورو سانو کی زما باراتو
زما د سسرال کانا ضایع شوی وه زموږ نقصان شوی و تقریبا مونږ یو شپه او یو ورځ پنډه کې ګړی ولاړو دا مونږ چا نه تپوس وکړو عوام نه وکړو حکومت نه وکړو چا نه وکړو نو بیا به دا سیاسي حالات څنګه بهتره شي یاره بهتري کې به دا که نه چې زه اوس عمران خان لیډر دی که نه چې هغه خپله هم تاسو کینې غلي پرېږدي ته حکومت 2 کاله پاتې دي 1 کال پاتې دی حل به شي بیا د الیکشن ته وردېږي ودې ګټي داسې ونه کېږي که نه اوس کله هم زموږ ملک ته بار نه کله سپورټ میلاویږي څه میلاویږي که نه دلته درز غوبل شروع کړي کوم کس چې بار نه راځي هم ګبرو شي چې یو د شدت ملک دی چېرته موږ لاړ شو هم د یاري بیا نه راځي نه زموږ ملک له څوک بهتري ورکوي نو څوک سرمایه ورکوي نو څنګه به کېږي جی ناظرین تاسو واورئ د خلکو رای خلک تنګ دسته دي د احتجاجونو او د شیونو نه ځکه چې خلکو کاروبارونه هم د دې وجه نه بند شوي دي د دې د وجه نه خپل میزبان شاهد خان له اجازت وکړئ الله حافظ